که ته دا کارونه نن کوې نو سزا به یې سبا حتما وینې. تاسو کېدای شي د ځینو کسانو څخه توصیې په وخت کې اورېدلې وي چې زه دا 10 یا 15 کاله کېږي سګرېټ څکوم، زه ولې نه مریض کېږم؟ ټانکی دا 15 کاله کېږي، هر څه خوري، هر څه څښي، تر هېڅ شي هم لاس نه اړوي، ولې دی په کینسر نه اخته کېږي؟ ولې دی نه سو اخته؟ دا دومره کسان چې سګرېټ څکوي کوم یو په کینسر یا په د سږو په مریضۍ باندې اخته سوی دی؟ او یا دا چې ما په ټول ژوند باندې ورزش نه دی کړی، ولې زه د مریضیانو سره نه مخامخ کېږم؟ زه دومره بې احتیاطي کوم خو هېڅ مریضي نه راته راځي. خو اصلا خبره دا ده چې موږ او تاسې په ځواني کې د دې مشکلاتو سره نه مخ کېږو. کله چې موږ او تاسې د ژوند هغه وروستیو کلونو ته رسېږو، زړښت مرحلې ته رسېږو، همدغه څه چې موږ او تاسې په ځوانۍ کې کرلي وي هماغه وخت بیریبو. نو که چیرې ته په ځواني کې کم خوب کوې او ډېر ذهني فشار لرې، په آینده کې کېدای سي د الزایمر په مریضۍ چې د حافظې مریضي ده په دې باندې اخته سي او حافظه به دې کمزورې سي. او که چیرې ته فاسټ فوډ خورې، ورزش نه کوې او تل په غوسه او قهر کې اوسې، نو په آینده کې کېدای سي ته د زړه په مریضیانو باندې او یا سکتې باندې اخته سي. که ته په ځواني کې خواږه شیان بې حسابه خورې، چاغښت جدي نه نیسې او ناوخته ویده کېږې، نو په آینده کې د شکرې د اخته کېدو چانس زیات دی. که ته د ویټامین ډي اخیستل جدي نه نیسې، لمر ته نه کښېنې او ورزش نه کوې، نو په آینده کې کېدای سي د هډوکو په مریضۍ باندې اخته سي. که چیرې ته سګرېټ څکوې، د دوړو او ګردونو څخه ځان نه ساتې، نو په آینده کې کېدای سي ته د سږو په مزمنو ناروغیو باندې اخته سي. که چیرې ته چاغې او هغه جدي نه نیسې، وزن نه کموې او درانده وزنونه پورته کوې، نو په آینده کې کېدای سي د بندونو په مریضۍ باندې اخته سي. نو دا هغه څه وه چې موږ او تاسې په ځواني کې یو څه کوو او بیا په زړښت کې موږ او تاسې ته نتیجه رامعلومېږي. نو ناروغي هر وخت ناڅاپه نه راځي، بلکې د دې لپاره ته د ژوند له اولو څخه تصمیم نیسې، د هغې لپاره یو څه کوې او بالاخره په اخرو کې بیا هغه پیدا کېږي.